د سپټمبر 23مه نیټه هر کال د نړۍ ځینو پښتني سیمو کې د پښتنو د کلتور ورځې په توګه لمانځل کیږي. د دې ورځې د لمانځلو پریکړه په 2015 میلادي کال کې په کوټه کې پښتو اکیډمي په یوه سیمینار کې وکړه. په همدې پلمه د تل په څیر دا کال یو ځل بیا د سلام بابا د بې ټولنې چمن له لورې دغه ورځ د بلوچستان مرکزي ښار کوټه کې د ملک عنایت الله خان کاسي په کوربتوب جوړې سوي کلتوري او فرهنګي غونډه کې د چمن او کوټې شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګپالو په ګډه ولمانځل. د سلام بابا د بې ټولنې مسؤل شاعر او لیکوال نظر محمد درمان او شاعر او لیکوال نعمت پښتون د دغه کلتوري غونډې د ویاندوی چارې پر مخ وړلې. د غونډې ویناوال د کلتور پر تاریخ، ارزښت او پالنه وږغېدل. په خپل کلتور توري دا فرانسوي دي، په انګریزي کې کلچر، په عربي کې ثقافت، په پښتو او فارسي کې فرهنګ. یوازې په پښتو کې لوی استاد ارواښاد علامه عبدالحی حبیبي یې ژواک بولي. ژواک په پښتو کې زوړ لفظ دی، زوړ ویی دی، زوړ توری دی. په پښتو کې کلتور ته ژواک وایي. که مو چیرې اورېدلي د پښتنو ژوند او ژواک. او دا رقم په پښتو کې ارواښاد محمد ګل خان مومند دا هم د پښتو ژبې ډېر لوی لیکوال دی او د افغانستان په حکومت کې د ظاهر خان په شپو کې وزیر تیر شوی دی. هغه یو نویز ورته جوړ کړی دی، نوی توری هڅوب، هغه یې هڅوب بولي. او عام پښتانه پښتني کلتور ته پښتنواله وایي. د بلوچستان ایالتي شورا غړی ښاغلی زمرک خان چې د همدې کلتوري غونډې ځانګړی میلمه وایي په دغه ورځ موږ نړیوال ته دا څرګندوو چې موږ یو موټی یو او موږ په نړۍ کې امن، مینه او ورورولي غواړو. نن چې د پښتون د کلتور ورځ کومه ده، دا د پښتنو په تاریخ کې یا د پښتنو په ژوند کې ډېر لوی اهمیت لري. دا په دې اهمیت لري چې نن موږ هغه خلکو ته، هغه خپلو بچیانو ته، هغه خپلو پښتون قام چې کوم اوسېدونکي دي هغه ته دا احساس ورکوو چې زموږ د قام کوم کلتور دی، کومه طریقه کار ده، زموږ د ژوند، موږ په خپل ژوند کې د پښتنو څومره حفاظت کولی شو، د ژبې څومره حفاظت کولی شو، د دین څومره کولی شو، زموږ څومره اوسېدونکي چې دا څومره چې زموږ د ژوند سره تعلق لري، دا ټوله کلتور دی. د دې یو احساس دی ورکول دی په دنیا کې ټولو پښتنو ته. او بیا د هغه سره موږ هغه د جهاني خلکو ته دا ښکاره کوو چې موږ پښتانه یو یو، موږ په خپل کلتور باندې مین یو، موږ په دې وطن کې مینه غواړو، محبت غواړو، امن غواړو. دا د پښتنو یو پیغام دی او هیله لرو چې په دې حواله سره موږ ټولو پښتنو ته دا خواست کوو چې د نن د ورځې په مناسبت باندې دوی خپل قام ته یو خوشحاله ژوند ورکړي، یو خوشحاله مینه محبت ورکړي. او دغه زموږ مقصد دی. د غونډې کوربا ښاغلی ملک عنایت الله خان کاسي وایي که موږ په نړیواله هنداره کې خپل ځانونه وګورو، موږ پښتانه له زده کړو او لوست څخه ډېر لرې پاتې سوي یو او نوموړي په دې برخه کې دولتونه پړه وبلل. یقینا دا نن داسې یو ورځ ده چې موږ باید د ټولې دنیا آینه خپل مخ ته کښېږدو او وګورو چې قومونو خپل قومو له څه ګټې راوړي دي، څه تاوانونه یې راوړي دي. خو بیا هم پښتانه د علمه څخه ډېر لرې پاتې سوي دي. هغه خاص کر د حکومتو ډېره لویه کمزوري ده پکښې کې. او دا زموږ پښتانه چې کوم شاعران دي، ادیبان دي، یقینا دې تر اوسه پورې د پښتو ژبه ساتلې ده، د پښتو دود و کلچر یې ساتلی دی. او دا چې دا باید چې په دې ورځ باندې د پښتون قوم د دې ټولو خبرې خپل مخ ته کښېږدي او د دنیا د قومو سره خپل هغه تګ چې دی هغه تیز. د غونډې دوهمه برخه یوه شرنګېدلې او له ذوقه ډکه مشاعره وه چې پکې کوربنو او میلمنو شاعرانو خپل خوندور او زړه پیوند شعرونه د غونډې پر برخوالو ولورول. دومره مې وژړله ستا د بېرتانه له درده، سترګې چې پټې کړم خوږېږي مې باڼه له درده. او ته رانه مه پوښته چې ولې دې خوبونه نسته، ته رانه مه پوښته چې ولې دې خوبونه نسته، ته راته ووایه څوک څنګه چې ویده له درده. د چا سرونه د چا زړونه غلامان دي دلته، ځینې ښکاره دي ځینې پټ منافقان دي دلته. چا د ګلونو کر دی کړی، چا ازغي کرلي، څوک د اوبو دي څوک د وینو بزګران دي دلته. په دا بګړیو کې تارونه هم پردي کار سوي.
اجمزریار صاحب په دا بګړیو کې تارونه هم پردي کار سوي زموږ پر سرونه هم خرڅ سوي نوابان دي دلته چې د شعر ژبه یې تړلې د غلام په زنځیر د مرګي وړ د غریبیاره شاعران دي دلته د مرګي وړ ډېر غریبیاره شاعران دي دلته مننه غوږ غوږ ومه چې غلی غلی یار غږېدی په زړه کې مې نری نری ستار غږېدی بېګا مې په خلوت کې ترې اخیستې د خلګۍ سهار چا کړو خبر چې درسته ښار غږېدی پښتانه د ملغلورو سوداګر دي پښتانه د ملغلورو سوداګر دي تر هګره څه له بولې تر هګره څه له بولې سمیع الله غفران نن یې ویسل چمن